الرحیم. سلامونه نیک هیلې درنو لیدونکو، هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ دویم درس ته. په تېر لیکچر کې درنو لیدونکو موږ او تاسو د فوتوشاپ په لومړنیو مفاهیمو باندې بحث وکړو او پوه شولو او څنګه چې کولی شو یو فایل یا یو کاري صفحه ایجاد کړو، په هغه باندې مو بحث وکړو. نن هم راځو په دې باندې بحث کوو درنو لیدونکو چې څنګه کولی شو د خپل هماغه صفحې د خپل هماغه کاري صفحه هم چې ایجاد کړی و د ارکیټیکټ په نوم څنګه کولی شو هغه بیا ځلې ښکاره کړو یا بیا ځلې راوړو. راځو فایل ته. فایل کې نیو باندې کلیک کوو. تاسو وګورئ موږ سره ریسنټ په برخه کې دلته شتون لري. ګرچې ټایټل یې نه دی اخیستی، خو که چیرې ستاسو یاد شي نو زموږ او ستاسو هغه طول او ارتفاع عرض او ارتفاع چې 10 او 80 سانتي مترو هغه او 300 پکسل کې ریزولوشن یې موږ انتخاب کړی و. نو پر هماغه اساس درنو لیدونکو دلته موږ او تاسو سره ذخیره شوی ده. خو یو څه چې باید تاسو ته ووایم، مثلا تاسو غواړئ په راتلونکي کې د همدغې یو فارمټ څخه چې موږ ریزولوشن او ارتفاع مو ورته 10 انتخاب کړی و، عرض مو ورته 80 انتخاب کړی و، ریزولوشن 300 او RGB و، کالر میډیا یا کالر موډ او ترڅنګ یې په کالر پروفایل کې موږ او تاسو ورته دغه انتخاب کړی و. بای ډیفالت چې هر څه و هماغه بای ډیفالت مو پرېښی و او پکسل هم دا موږ تاسو سره سکویر پکسل و. نو که چیرې هر ځل راشو مثلا بکګراونډ مو ورته وایټ انتخاب کړی و، مثلا موږ تاسو غواړو چې کار پیل کړو، همدغسې یو فارمټ ته زموږ او ستاسو اړتیا ده. دا چې هر ځل راشو دغسې یو فارمټ جوړ کړو یا ترتیب وکړو، دا لږ څه لانجمن کېږي، لږ څه ستونزه یا وخت ډېر نیسي. نو په هماغه اساس موږ تاسو خصوصا بعضې کسان چې په عکاسۍ برخه کې یا په ډیزاینینګ برخه کې په یوه برخه کې هغې ډیزاینینګ کوي، مثلا بیا هغې یو فارمټ ته اړتیا لري چې هماغه فارمټ همیشه ورسره وي، په هماغه کې کار وکړي. نو هغې دپاره بیا دا ډېر ګټور ده چې یو دغسې فارمټ ولري او سیف وي ورسره او وشي کولی د هغې څخه همیشه استفاده وکړي. مثلا زه راځم همدې ته یو بل ټایټل ږدم، مثلا زه ورته وایم ABC. راځم همدغه سیف کوم. تاسو وګورئ که سیف یې ووهم، سیف پریسیټ ته وګورئ راسن خپله سیف ته راغی. دلته ریسنټ کې موږ سره شتون لري، وینئ ریسنټ په برخه کې موږ سره شتون لري، خو توپیر د ریسنټ او د سیف څه شی ده؟ ریسنټ د وخت په تېرېدو سره خپل دغه خاصیت له لاسه ورکوي، په دغې اندازو کې تغییرات راځي او بعضې وخت بیخي له منځه ځي یا ورک کېږي. اما سیف چې کومه برخه ده لیدونکو، سیف هغه برخه ده درنو لیدونکو چې موږ او تاسو سره مرسته کوي تر څو همیش دغه کم فایل یا کم هغه کاري صفحه چې مو ایجاد کړی دی د هغې څخه همیشه استفاده وکړو. نو بنان که چیرې تاسو غواړئ هغه خپل کار سیف ولرئ نو دغه بټن باندې کار فقط کلیک کوئ او سیف په برخه کې موږ او تاسو سره سیف کېږي. دلته موږ او تاسو سره د سیف په برخه کې خو کوم فارمټونه چې موږ سیف کوو او غواړو همیشه ورنه استفاده وکړو او موږ سره وي دلته شتون لري او ترڅنګ یې خپله د فوتوشاپ کمپنۍ موږ او تاسو سره یو څه فایلونه مخکې جوړ کړي دي. مثلا که یو څوک غواړي په تصویر برخه کې یا تصویر بردارۍ برخه کې ایډیټینګ وکړي نو هغې دپاره دغسې یو فارمټونه جوړ شوی. یو څوک غواړي پرنټ په برخه کې بعضې فارمټونو ته اړتیا لري. تاسو وګورئ A3 شته، A5 شته، A6 شته، B5 شته، A4 صفحه شته. همدغسې مختلف ټمپلیټونه موږ او تاسو سره مخکې څخه شتون لري چې بیا کولی شو ورنه استفاده وکړو. بل موږ سره مثلا آرت او السټریشن برخه کې، هنر برخه کې موږ تاسو سره دغسې تر 1000 پکسله پورې 2000 پکسله همدغسې مختلف فارمټونه موږ تاسو سره شتون لري او تاسو استفاده کولی شو. که چیرې یو څوک غواړي په ویب ډیولپمنټ برخه کې یا ویب سایټ جوړونه کې کار وکړي، دلته مخکې نه همدغسې خپله کمپنۍ د فوتوشاپ یو څه فارمټونه جوړ کړي دي. موبایل برخه کې هم همداسې د موبایل په برخه کې کوم ایډیټ او دا شیان چې ترسره کېږي هغه دپاره هم فارمټونه شته او بالاخره فلم او ویډیو په برخه کې هم موږ او تاسو سره ګورئ چې فارمټونه شته. نو بنان په دغه برخه کې موږ او تاسو سره ډېر د استفادې وړ ده چې کولی شو فقط د فایل په واسطه نیو باندې چې کلیک وکړو زموږ او ستاسو هغه ریسنټ ډاکومنټس او ترڅنګ یې سیف او ټول برخه موجود وي. بله موضوع درنو لیدونکو موږ او تاسو سره هغه د
اجازه راکړئ چې زه یو تصویر راوړم. مثلا غواړو چې له دغې تصویر څخه د مثال په ډول استفاده وکړو. اجازه راکړئ یو دقیقه تر څو دغه تصویر راشي ښکاره شي. مثلا دغسې یو تصویر موږ راوسته او غواړو په دغه برخه کې کار وکړو. د مثال په ډول موږ او تاسو د رنګ څخه یا استفاده کوو یا د کالر څخه. تاسو مختلف راځئ د برش څخه استفاده کوئ او رنګ انتخابوئ، مثلا دغه رنګ یا دغه رنګ غواړئ چې کار وکړئ. مثلا یو برخه کې د رنګ څخه استفاده کوئ، نو دغه ټیبل یا دغه ټمپلیټ چې تاسو یې ګورئ دغلته د دې هغه تنظیمات دي، د دې تنظیمول دي. په دې کې بحث کوو. لومړی که چېرې تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو سره یو مینو شته درنو لیدونکو. مثلا زه یو بل څو خطونه نور هم باسم، مثلا یو څه تغییرات راوړو. مثلا دلته موږ او تاسو که چېرې په دغه مینو باندې چې هسټري نومیږي، په هسټري باندې چې کلیک وکړو دغسې یو فصل خلاصیږي یا یو بله صفحه خلاصیږي چې موږ او تاسو ته هر هغه مرحله په مرحله چې کارونه مو ترسره کړي دي شاته تګ ته هم کولی شو چې بېرته شاتګ وکړو. مثلا تاسو وګورئ زه دلته کلیک کوم، یو کرښه کم شو، دلته کلیک کوم بل کرښه کم شو، بل کرښه همدغسې تر هغه پخواني کارونه چې موږ او تاسو ترسره کړي وي هغه موږ او تاسو ته کنټرولوي. نو د دې څخه استفاده کولی شو په دې طریقه. بل درنو لیدونکو هغه موږ او تاسو سره د لیارونو برخه دي چې بیا پرې بحث کوو. لیر چې ده، اډجسټمنټ ده او لایبرري ده. خو تر هر څه مهم دا ده درنو لیدونکو چې د دې یو ځای په ځای کول دي. څنګه کولی شو د یو ځای په ځای کړو او د کومو مواردو څخه یا د کوم هغه کاري ابزارو څخه استفاده وکړو. که چېرې تاسو دلته پام وکړئ موږ کولی شو چې دغه د دې ځایونه هم تغییر کړو. مثلا تاسو غواړئ یو ځای بل ځای کې دغه آپشنونه ځای پر ځای کړئ، کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره دغه آپشنونه ځای پر ځای کړو. که چېرې تاسو غواړئ چې د دې هغه سایز لوی شي د کمانډونو هم کېږي. همدغسې مثلا تاسو غواړئ دغه یو بیل صفحې په څېر دغلته ځان سره ولرئ هم کېږي. بېرته که غواړئ ځای په ځای کې هم دلته وي داسې هم کېږي. یا مثلا تاسو مختلف چارې ترسره کولی شئ یا د یو بیل صفحې په شکل هم موږ کولی شو د دې څخه استفاده وکړو. نو بناً درنو لیدونکو دغسې دا د استفادې موارد لرو. یا تاسو غواړئ یو داسې نور پینلونه دلته راوړئ. مثلا تاسو وګورئ وینډو ته راځئ، هر هغه نور پینلونه مثلا تاسو د برش پینل غواړئ، تاسو وګورئ خپله د برش پینل راغی دلته موږ او تاسو سره موږ غواړو چې دلته ځای په ځای شي. وګورئ د برش پینل هم دلته راغی او موږ ترې نه کولی شو چې استفاده وکړو. یا مثلا تاسو وینډو ته راځئ، همدغسې یو چینلز یا نور برخې راوړئ غواړئ چې لیرز دي، مثلا تاسو لیرونه راوړئ. اجازه راکړئ وینډو ته ځو، لیرز برخه کې همدغسې لیر برخه چې موږ سره شته وي دغلته لیر برخه راځي. همدغسې نور موږ ټول کولی شو چې ځای په ځای کړو یا هم کوچني واړه یې کړو که لوی وي دغسې ترسره کېږي. ولې موږ دغه برخه لولو، ولې غواړو چې دغه برخه باندې پوه شو؟ قدرمنو لیدونکو موضوع دا ده چې دغه برخې موږ او تاسو سره مرسته کوي. په کومه برخه کې موږ غواړو یو کاري صفحه ایجاد کړو، یو داسې کاري صفحه چې د هغې نه همیشه استفاده وکړو. مثلا موږ سره باید همیشه بروشونه وي د مثال په ډول، یا موږ سره باید همیشه دغه چینلز یا هم پراپرټیز یا لایبرریز همیشه موږ او تاسو سره د مثال په ډول موږ غواړو چې شتون ولري. نو د هغه دپاره یا لیرز همیشه غواړو چې موږ او تاسو سره وي چې بیا بحث کوو چې دا کوم آپشنونه ټول یو تاسو ته تشریح کېږي. موږ غواړو دغه ټول موږ او تاسو سره شتون ولري. نو د هغه دپاره موږ کولی شو چې د ما خپل کاري صفحه جوړ کړو. مثلا راځو ورک سپیس دپاره یو خو ایسنشل ده، یو بل 3D دپاره موږ مختلف هر هغه ورک سپیس چې موږ او تاسو جوړ کړی ده که چیرې غواړو چې هغه موږ او تاسو څه کړو دغه ورک سپیس یا دغه کاري صفحه ولرو ځان دپاره یې جوړ کړو یا نیو ورک سپیس باندې کلیک کوو. مثلا ما دغسې یو ورک سپیس چې پکې کالرز شتون لري زه غواړم دغسې یو ورک سپیس ولرم همیشه ځان سره د سیف په ډول. نو راځم دې دپاره یو نوم انتخابوم. چېرته ځو؟ اول راځو وینډوز ته، وینډو برخې ته. په وینډو برخه کې درنو لیدونکو راځو ورک سپیس ته. ورک سپیس په برخه کې
نیو ورک سپیس باندې کلیک کوو یو ټایټل مثلا زه ورته وایم ARC نوم مې ورته کېښوسته. دلته وایي کیبورډ شارټکټ که چیرې کیبورډ شارټکټونه هم ورکړی وي هغه هم ټیک مارک کړئ هغه هم باید ورسره وي. مینوس هم ورسره وي. ټول بارس هر هغه څه چې تاسو غواړئ چې پکې شتون ولري هغه ورسره سیف کوئ او سیف وهئ سیف کېږي. اوس که چیرې راشئ تاسو همدغه وینډو برخې ته ورک سپیس برخې کې تاسو وګورئ د ARC په نوم چې موږ یو ورک سپیس یا یو کاري صفحه ایجاد کړی اوس شته. موږ او تاسو سره داسې نور کاري صفحې هم شتون لري چې خپله د فوتوشاپ کمپنۍ جوړ کړی. مثلا ډیفالټ برخه یې دغسې یو شکل لري. مثلا که چیرې تاسو راشئ ورک سپیس په برخه کې 3D ورک سپیس دغسې یو شکل لري. تاسو وګورئ دا 3D ورک سپیس ده چې خپله کمپنۍ جوړ کړی او ته استفاده کوو شو. ګرافیک اینډ ویب په برخه کې دغسې یو ورک سپیس لرو. همدغسې په مختلفو نورو برخو کې درنو لیدونکو موږ تاسو هماغه ډیفالټ یې انتخابوو دغسې یو ورک سپیس لرو. که چیرې غواړو چې دې څخه هم دغه ورک سپیسونه راوستلی شو مثلا هغه ARC که چیرې راوړو دغسې همدغه هلته لیفت بټنه باندې کلیک کوو ګرافیک او موشن او پرنټ. اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه ARC ورک سپیس ډیلیټ کړئ غواړئ چې بیخي شتون ونه لري فقط ډیلیټ باندې کلیک کوئ. دلته تاسو ته یو جدول خلاصیږي کوم یو غواړئ ډیلیټ کړئ. هر هغه یو چې تاسو غواړئ ډیلیټ کړئ هماغه انتخاب کړئ. مثلا زه غواړم دا ARC ډیلیټ کړم هماغه انتخابوم او ډیلیټ باندې کلیک کوم او ډیلیټوم. موږ تاسو سره اگر چې اوس دا باید انتخاب نه ووځي مثلا اوس انتخابوم ډیلیټ. اوس غواړم چې دا ډیلیټ شي ډیلیټ باندې کلیک کوم ډیلیټیږي. وګورئ موږ تاسو سره باید انتخاب نه ووځي هغه زموږ هر هغه ورک سپیس مو چې انتخاب کړی ده باید انتخاب نه ووځي باید دغه نه ډیلیټیږي. که چیرې په انتخاب کې اوسي بیا نه ډیلیټ کېږي. نو بناً دغه ورک سپیس باندې مو تاسو ته ویلي چې څنګه تغییرات پکې راوستلی شو ځایونه یې څنګه تغییرولی شو څنګه ځای په ځای کېږي. دغه ټول یو ورک سپیس بیا تاسو اړتیا ورته پیدا کېږي تاسو پوهیږئ خپله چې دا باید چیرته ځای په ځای شي. مثلا دا هم راوړلی شي دلته ځای په ځای کولی شي. دغسې مختلف شکلونه لري. نو بناً درنو لیدونکو د نن ورځې درس به همدې کې پای ته ورسوو. په دې باندې مو بحث وکړو چې څنګه یو ورک سپیس ایجاد کړو. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې په نورو مباحثو او په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. ښه وخت ښې چارې.